السلام علیکم ښه راغلاست ټکنیکل پښتو ټیچ ته. ملګرو زه نن تاسو ته ښیم د زیپیا د ډیټا لیږلو های سپیډ یعنې څنګه موږ خپله تاسو سره به ټول سره په موبایل کې حتما زیپیا وي او تاسو چې کله یو ډیټا شی لیږئ یو موبایل نه بل موبایل ته هغه تاسو کتلی وي ملګرو 6 MB 7 MB 8 MB دغسې سپیډ لري په یو سیکنډ کې تقریبا تر 8 MB پورې تر داسې وښیي چې 7 MB 8 MB سپیډ لري په یو سیکنډ کې که نه. نو ملګرو زه تاسو ته نن ښیم چې څنګه وکولی شو موږ په زیپیا سره یو داسې طریقه ده چې تاسو کولی شئ په یو سیکنډ کې تقریبا تر 18 MB پورې سپیډ لري. هم داسې موبایلونه شته چې پکې یو نیم موبایل قوي وي هغې کې تاسو به وګورئ چې 80 MB نه هم زیات سپیډ لري چې تاسو به وګورئ. نو دا مکمل طریقه زه نن تاسو ته ښیم چې څنګه وکولی شو په زیپیا کې خپل د ډیټا لیږلو سپیډ زیات کړو. نو راځئ ورځو د موبایل سکرین ته او ګورو. نو ملګرو دا ما سره دوه موبایلونه دي او ما دلته ایښي دي ستاسو ته نن ښیم په دواړو کې زیپیا خلاصوم او بیا یې سره کومې طریقې سره موږ کنیکټ کړو چې هغه سپیډ یعنې د زیپیا سپیډ مو زیات وي. نو تاسو به په دواړو موبایلونو کې زیپیا چې کله آن کوئ خپله زیپیا به تاسو دواړو کې خلاصه کوئ. چې کله مو زیپیا خلاصه کړم ملګرو دواړو موبایلونو کې تاسو کتلی شئ په سکرین کې تاسو به چې وکړئ ملګرو دلته په اول سر کې مهم کوم شی ده هغه تاسو ته زه ښیم چې تاسو به دا ورسره آن کوئ. نو دلته به لاندې ګورئ په دې باندې کلیک کوئ. په دې بل موبایل کې به هم دا اوکې کوئ چې کله زیپیا کنیکټ کوئ. بیا لاندې تاسو کتلی شئ دغه هلته ګورئ په دې باندې به کلیک کوئ. دلته به تاسو دا های سپیډ او دا بلوټوث وای فای دلته چې شی دي دې خوا سایډ کې دا به ټول آن کوئ. بلوټوث به هم انیبل کوئ او 5G های سپیډ به هم انیبل کوئ. په دې بل موبایل ته به راشئ په دې کې به هم تاسو های سپیډ 5G او دا شی چې دي دا ټول بلوټوث دا به انیبل کوئ اوکې به کوئ. سمه ملګرو نو دا چې کله تاسو اوکې کړل دواړه دې کې یو موبایل کې به تاسو کریټ ګروپ ووهئ بلکې به جوین ووهئ څنګه چې زیپیا کنیکټ کېږي. تاسو کتلی شئ د هر څه ما آن کړل دې طریقې سره به تاسو دا حتما آن کوئ. اول په دې بل کې به هم تاسو دواړه دا آن کوئ. چې کله مو آن کړل دواړه نو دلته تاسو کتلی شئ اوس د دې زیپیا چې کوم کنیکټ کېږي څنګه همغې طریقې سره به کریټ ګروپ او جوین ګروپ به تاسو دلته ووهئ. په یو موبایل کې به کریټ کوئ بلکې به جوین کوئ. څنګه چې زیپیا کنیکټ کېږي همغې طریقې سره به یې تاسو کنیکټ کوئ. خو هغې نه مخکې تاسو ته ما طریقه وښودله چې تاسو به هغه طریقې سره دا کوئ. نو لوکیشن مې ورته آن کړ او وبښئ زیپیا مو کټ شوله. زه بیا ورځم لږ دغه خپل موبایل کې زیپیا آن کړمه. نو دغه طریقې سره به تاسو هم خپل موبایل کې زیپیا آن کړئ او دغسې به یې کنیکټ کړئ سره. نو دا همغه هر څه پکې آن دي. یو به کریټ ګروپ ووایي یو بل به جوین ګروپ ووایي. دلته به وای فای انیبل کوئ. په دې بل موبایل کې به هم تاسو ورسره وای فای انیبل کوئ. نو چې کله مو زیپیا کنیکټ شوله زه تاسو ته ډیټا لیږم او سپیډ تاسو ته زه اوس ښیم چې څومره سپیډ کې دا ډیټا لیږي یو موبایل نه بل موبایل ته. دا به زه سکین واخلم دې نه چې دا زیپیا مو کنیکټ شي. نو دا به زه سکین کړم ملګرو دا بل موبایل چې زیپیا مو کله کنیکټ شوله اوس زه تاسو ته ښیم د زیپیا د ډیټا لیږلو سپیډ. دا چې زموږ زیپیا اوس کنیکټ کېږي کنیکټینګ شروع ده. وای فای به اوکې کړم چې دا ورسره کنیکټ شي. دا تاسو ګورئ سکرین کې ملګرو همدغې طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې خپله زیپیا کنیکټ کړئ او په های سپیډ سره ډیټا ولېږئ یعنې زیات سپیډ به لري. دا زه اوس یو فایل راخلم یو شی راخلم دې موبایل نه بل موبایل ته لیږم او تاسو ته اوس په زیپیا سپیډ ښیم چې څومره سپیډ سره دا ځي. دا تاسو ګورئ ملګرو ما یې فایل راواخیسته دا زه دې بل ته لیږم. نو تاسو کتلی شئ په دې سکرین کې. تر ټولو مخکې ملګرو که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زموږ دا چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نه بعد ورسره خوا کې تاسو کتلی شئ د ګنټې نشان باندې کلیک کړئ. ګنټې نشان نه بعد په آل باندې کلیک کړئ. همدې طریقې سره به زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې در ورسېږي او تاسو به یې په اسانۍ سره په وخت باندې وګورئ. نو راځئ ورځو سکرین ته اوس. دا تاسو کتلی شئ ملګرو زموږ د زیپیا سپیډ تاسو کتلی شئ د دواړو موبایلونو کې تاسو ګورئ 40 MB. هم تاسو ته موبایل ملګرو که چېرې موبایلونه قوي وي ستاسو ریم او دا یې زیات وي نو دا تر 80 MB پورې سپیډ لري. دا زیپیا چې کوم دا دې طریقې سره چې تاسو کله کنیکټ کړئ ډېر زیات سپیډ سره دا فایل لیږي. نو څومره تیزۍ سره زموږ فایل ورسېده په زیپیا کې یو موبایل نه بل موبایل ته. دا دا بل فایل لیږم تاسو کتلی شئ په سکرین کې ډېر په تیزۍ سره فایل لیږي ملګرو. ډېر یو اسانه طریقه ده. امید لرم ملګرو ویډیو مو خوښ شوي وي. حتما یې لایک کړئ خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. مشکل وي کمنټ وکړئ. مننه. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان او په وخت ولرئ.